بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواږه دوستانو. په دغه ویډیو کې موږ زده کړو چې اس کیو ایل سرور ته موږ څنګه داخل شو، ډیټابیسز څه شی ده، سیسټم ډیټابیسز څه شی دي او کوم ځای کې موقعیت لري، د څه شي دپاره کارول کیږي. که د ډیټابیس په هکله ووایم چې ډیټابیس یو داسې شی ده چې ټول معلومات یا ډیټا په ټیبلز په شکل کې ذخیره کوي، په ټیبلونو په منځ کې ذخیره کوي، یعنی روز او کالم په بڼه ذخیره کوي او بیا دغه ټیبلونو ترمنځ یو ځانګړی تړاو رامنځته کوي چې په اس کیو ایل سرور په ژبه کې ورته ریلیشنشپ وایي. مثلا د بېلګې په توګه که موږ سره دوه ټیبلونه اوسېږي چې یو کې د استاز په حق معلومات یعنی د استاز پرسنل انفارمیشن هلته سټور کو او په بل کې د سبجیکټس په هکله ډیټا سټور کو او دغه دواړو ترمنځ ریلیشنشپ جوړ کو، نو په پای کې بیا موږ کولی شو چې دغه معلومه کړو چې کوم استاز لخوا کوم مضمون اخیستل کیږي او کوم مضمون د کوم استاز لخوا اخیستل کیږي. دغه ډیټابیس په هکله معلومات. راځئ چې اس کیو ایل سرور ته داخل شو، نو ستاسو د کیبورډز وینډوز بټنز باندې کلیک وکئ او SSMS ولیکئ. د SSMS د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور مینجمنټ سټوډیو شارټ کټ ده او انټر یې کئ تر څو اس کیو ایل سرور اکټیویټ شي او لوډینګ شروع شي میموري ته او لانچ شي او زموږ مخې ته لاګین پیج راشي. دا د اس کیو ایل سرور لاګین پیج زموږ مخې ته راغی او دلته درې شیان ډېر اړین دي چې ذکر یې وشي. لومړی چې دا سرور ټایپ ده چې دغه کې باید ډیټابیس انجن غوره شي، دلته انتخاب شي، سلیکټ شي، ځکه چې ډیټابیس انجن د اس کیو ایل سرور تر ټولو نه مهمه برخه ده. ډیټابیس انجن کې ډیټا سټور کیږي، دلته پروسس کیږي، همدغه ځای څخه ډیټا سکیور کیږي او پر دوام قدم کې اس کیو ایل سرور نیم یعنی کوم ماشین کې چې موږ اس کیو ایل سرور انسټال کړی وي هغه ماشین نوم به دلته ولیکئ. او دریم وینډوز اتھنټیکیشن موډ کې وینډوز اتھنټیکیشن موډ غوره وي، دا ځکه چې انسټالیشن وخت کې موږ ورته ویلو چې د وینډوز اتھنټیکیشن واخله. د دې مطلب دغه ده چې کوم یوزر څخه چې زه وینډوز ته داخل شوی یم همغه یوزر په واسطه زه غواړم چې اس کیو ایل سرور ته هم داخل شم، دوهم زلزله ما څخه یوزر نوم او پاسورډ ونه غواړي. لکه دلته معلومیږي چې زه اریبوال یوزر لخوا وینډوز ته داخل شوی یم، همغه یوزر لخوا اوس غواړم چې اس کیو ایل سرور ته هم داخل شم. که چیرې زه په کنیکټ بټن باندې کلیک وکړم دغه به ما اس کیو ایل سرور داخل ته یوسي او د اس کیو ایل سرور داخل ځینې برخې به اکټیویټ شي، یعنی فعالیت به پیل وکړي. له دې ځای څخه موږ ته معلومیږي چې اوس مهال موږ مایکروسافټ اس کیو ایل سرور مینجمنټ سټوډیو کې یو یا داسې ځای کې یو چې هلته موږ ډیټابیس جوړولی شو، هلته موږ یوزر اداره مینج کولی شو او لاګینز او د ډیټابیس یوزر ته موږ ځانګړي پرمیشنز یا واکونه ورسپارلی شو او دغه برخې ته یې مینیو بار وایي او لاندې چې کومه برخه د شارټ کټس یا ټولز بار دی او تر ټولو نه مهمه برخه چې زموږ دپاره ده او زموږ دپاره یعنی په انګلیسي کې چې ورته وایي برنینګ پوینټ چې کوم د هغه آبجکټ ایکسپلورر ده، دلته موږ هر څه له دغه ځای څخه ترسره کوو او دا زموږ دپاره خورا مهمه ده. ډېر لږ لیدل کېږي خو ډېر پراخې موضوع ځان سره لري. دلته چې لومړی څه شی ښکاره کېږي هغه زموږ د ماشین نوم ده او اس کیو ایل سرور هغه انسټنس په هکله ځینې معلومات دي او لاندې چې کوم یو فولډر موږ ته ښکاره کېږي هغه چې ده ډیټابیسز په نوم ده. د ډیټابیسز مخې ته که چپ خواته یې موږ وګورو مثبت علامه ده. دا مثبت علامه دا ښایي چې دغه ډیټابیسز فولډر چې ده ځان سره نور څه هم لري، یعنی په داخل کې نور څه لري او که چیرې دغه باندې مونږ کلیک وکړو نو دغه فولډر به ایکسپینډ شي، یعنی پراخه به شي، وبغځېږي
او دغه داخل کې چې کوم یو بل فولډر د سیستم ډیټابیسز په نوم کې چې دغه باندې مونږ کلیک وکړو نو مونږ به د سیستم ډیټابیسز موقعیت پیدا کړو او دغه به مونږ ته معلومه شي چې سیستم ډیټابیسز څو ډوله دي او څه نومونه دي دلته ګورو چې سیستم ډیټابیسز څلور ډوله دي او نومونه یې لومړی سیستم ډیټابیس چې دا ماستر ډیټابیس دا دوام ماډل دا دریم چې دا ام اس ډي بي دا څلورم چې دا ټیم ډي بي دا ماستر ډیټابیس چې دا ټول د اس کیو ایل سرور انسټنس لیول معلومات چې دي هغه په دغه ماستر ډیټابیس کې ذخیره کیږي یعنی د لاګینز اکاونټ په هکله معلومات چې دي د اینډز پوینټس په هکله معلومات چې دي د لینکډ سرورز په هکله معلومات چې دي او د اس کیو ایل سرور ټول کانفیګریشن چې دي هغه دغه ماستر ډیټابیس کې ذخیره کیږي او دا خورا مهمه ډیټابیس ده که چیرې دغه ډیټابیس کرپټ شي او له منځه لاړه شي اس کیو ایل سرور بیا موږ نشو کولی نو اړینه ده چې وخت نه وخت ماستر ډیټابیس بیک اپ واخیستل شي او د کرپشن یا د دغه ډیټابیس له منځه تلو په صورت کې هغه بیرته ریسټارټ شي او اس کیو ایل سرور موږ له لاسه ور نه کړو دوهم ډیټابیس چې کوم د هغه ماډل ډیټابیس ده ماډل ډیټابیس د نوې ډیټابیس دپاره یو ټمپلیټ ده کله چې موږ نوی ډیټابیس جوړوو هغه خپل ټول ساختماني کاپی چې د ساختمان کاپی چې ده هله دغه څخه اخلي هر هغه څه چې په ماډل ډیټابیس کې وجود ولري هغه په نوې ډیټابیس کې هم موجود وي ام اس ډي بي ډیټابیس چې ده هغه ټول اتوماتیک کارونه یعنې اټومیټکس جابس چې کوم دي یا الرټس چې کوم دي یا سکیجول چې کوم دي هغوی په اس کیو ایل سرور کې دننه هغوی ټول معلومات په ام اس ډي بي کې ذخیره کیږي او ټیم ډي بي چې ده ټیم ډي بي په اس کیو ایل سرور ژبه کې که ووایو چې هغه انټرمیډیټ ریزلټ چې کوم ده یا ټمپریري ریزلټ چې کوم ده یعنی موقتي ذخیره چې کوم ده هغه موقتي معلومات چې دي هغه دلته ذخیره کیږي او هر ځل چې اس کیو ایل سرور ریسټارټ کیږي دغه ډیټابیس له منځه ځي او له سره جوړیږي که چیرې موږ وغواړو چې هغه ځینې اوبجیکټس په دې ډیټابیس کې تل دپاره اوسیږي هغې دوه لارې دي یو دغه ده چې همغه اوبجیکټ په ماډل ډیټابیس کې جوړ کړو او یا یې یو سټور پروسیجر له طریقه جوړ کړو چې کله اس کیو ایل سرور ریسټارټ کیږي هغه سټور پروسیجر رن شي هغه اوبجیکټ په ټیم ډي بي کې جوړ کړي سم دغه د ډیټابیسز په هکله ځینې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل خدای دې وکړي چې ستاسو توجه وګرځي او تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم الله مو مل شه